الله غوښتلی څوک زوی ونیسي نو له خپل مخلوق نه چې چاته خوښه وای غوره کړی به یو پاک دی هغه له دې نه چې څوک د هغه زوی وي هغه الله دی ایکی یو او پر ټولو برلاسی هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي همغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نغاړي هغه لمر او سپوږمۍ په داسې شان رام کړي دي چې هر یو تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي وپوهیږي هغه برلاس او بخښونکی دی همغه تاسې له یو نفس نه پیدا کړئ بیا همغه دی چې له هغه نفس نه یې د هغه جوړه پیدا کړه او همغه ستاسې لپاره له څارویو نه اته جوړې پیدا کړي هغه ستاسې د میندو په ګېډو کې له دریو تیارو پردو نه دننه تاسې ته یو په بل پسې یوه بڼه درکوي همدغه الله چې دغه چارې سرته رسوي ستاسې پروردګار دی باچایي د همغه ده له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ که تاسې کافر شئ نو الله له تاسې نه بېنیازه دی خو هغه د خپلو بندګانو لپاره کفر نه خوښوي او که تاسې شکر وباسئ نو هغه دا ستاسې لپاره خوښوي هیڅ پیټی اخیستونکی به د کوم بل چا پیټی وانخلي په پای کې ستاسې ټولو د خپل پروردګار خواته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کوئ بېشکه هغه په هغه څه چې په سینو کې دي پوه دی